ښه راغلاست آینه نیوز ته. نن د 2025 کال د دسمبر 4مه نیټه ده. زه لیلا یم. د امریکا د ملي ګارد په سرتیرو باندې په برید تورن افغان د بېګناهۍ ادعا وکړه. او اوس هیواد پاتې خبرونه له تاسو سره شریک کړي. رحمان الله لاکروال هغه افغان چې په واشنگټن کې د ملي ګارد پر 2 سرتیرو د ډزو په تور نیول شوي. محکمې ته د روغتون له لارې حاضر شو او د بېګناهۍ ادعا یې وکړه. قاضي امر کړی چې هغه د تر لومړنۍ محکمې پورې پرته له ضمانته بندي پاتې شي. په برید کې 60 کلنې ساره بیکستروم مله او 24 کلن انډریو وولف سخت ټپي شوی دی. چارواکي وایي لکروال د امریکا له لویدیځه ساحل څخه واشنگټن ډي سي ته سفر کړی او له کمین وروسته یې برید کړی و. د کورني امنیت وزارت وایي هغه په 2021 کې د ملګرو هرکلي پروګرام له لارې امریکا ته راوستل شوی و. د دې پیښې وروسته د ټرمپ حکومت د افغانانو د کډوالۍ غوښتنلیکونو بهیر ودرولي او ویلي چې دا څند به د اوږدې مودې لپاره وي. ستاسو د باور نه مننه. الله حافظ.